د وایس اف امریکا ډیوا ګرانو مینوالو ستاسو کوربه فاروق فراق د پروګرام دا خاوره دا خلک سره په بنو کې حاضر دی. تیر کال د پښتنو په خاوره نه یوازې یعنی په ټوله پښتونخوا کې بلکې د پاکستان په سطح باندې ځینې زلمي لیکوال متحرک شول. هغوی هڅه وکړه چې هغه زلمي چې دی د پرمختیا فکر لري، د دوی قلم د آبادۍ د خوشحالۍ د سوکالۍ دپاره خوځي. دغه فکرونه چې راجمع شول دی یو تنظیم جوړ کړلو د پښتانه مترقي لیکوال په نوم باندې، او اوس دغه تنظیم سرایت کوي، دا خورېږي ورو دا حتی د شمالي وزیرستان په شان په جنګ ځپلې سیمه کې هم دې تنظیم زیله پیدا کړې ده. ښاغلی جمال داور صاحب را سره ناستی دی، دوی د دغه تنظیم د وزیرستان د څانګې مشري په غاړه لري. د دغه تنظیم په اغراض و مقاصد ورسره خبرې کوو. سوچ خو بنیادي طور زموږ مشرانو ته دا ورغلی و چې پښتانه ځای په ځای لیکل کوي د خپلو حقوقو لپاره. لکه تاسو ووایئ چې د خپل قوم دپاره د امن سندرې ووایي، د امن سندرې هم ووایي او د خپل قوم ویر هم ژړوي. دا خلک راپورته شو او د خورو ورو رایټرز ته لیکوالانو ته یو پلیټفارم ورکړو. په وزیرستان کې به ځای په ځای مشاعرې هم کېدې، خو فراق صاحب دا خبره د یادونې وړ ده چې هلته به هغه خلک ښکاره کېدو چې د کومو خلکو ذهنیت هغه شانتې و لکه کوم چې د وزیرستان ماحول و. که چا د پرمختګ سوچ و او که چا مترقي فکر و، هغې برملا خپل اظهار نشو کولی، او داسې کسان وو چې هغې خپل سوچ او خپل فکر په سټیج باندې د خلکو په مخ کې ویلی دی، خو عموما حالت دغې شي ته تیار نه و. دا وخت د شمالي وزیرستان خاص کر د کډوالۍ د ژوند نه وروستو د شمالي وزیرستان په زیاتره شاعرانو کې دغه لکه مترقي فکر هغې خپل کړی دی. هلته به چې چا لکه هغه د جهاد په نوم باندې فسادي نظمونه لیکل، هغه ترانې به یې لیکلې، هلته هغه د جنګ د پاره به یې لمن وهله د جنګ ورته. نو هغه کسان هم زه اوس وینم چې د ضرب عذاب عملیاتو نه وروستو لکه هغه هم دلته د دې فکر شاعري کوي. خو د اپریشن نه وروستو چې دغه خلک کډوال شول نو دوی ته سیاسي هغه کمی یا ولسي شعور ورخې خلکو ته په حقیقت یې سترګې کولاو شوې. نو د هغې نه وروستو هغه شاعران هم مسترد کړی شول او دغه خلک چې واپس لاړ شي نو موږ بیا هم د دوی نه هیله لرو چې دوی به هلته دغه خپل هغه کمی شعور خلکو ته ورکوي. کوم وخت کې چې موږ په وزیرستان کې نو هلته کې زموږ سوچ زموږ فکر د یو چا راسې محدود پاتې و. هغه که زموږ لیکو، هغه که زموږ لباس و، هغه که زموږ د مکتب راسې تګ و، هغه چې کوم څه وي هم هغه زموږ یو چا راسې محدود پاتې و. اوس چې دلته بنو ته راغلو نو موږ ته یوه غټه خبره ده چې د اظهار مکامله وشوه. دا د اتیا کلو غلام وزیرستان یادوم، دا د اتیا کلو ناکام وزیرستان یادوم. مونږه په خپله بربادي څومره فخرونه کړي، مونږه په خپله غلامي څومره فخرونه کړي. په دغه خاوره د تیارو څومره کالونه وشول، په دغه خاوره د لامبو څومره کالونه وشول، په دغه خاوره د رڼا تصور چا کړی دی، په دغه خاوره د ښکلا تصور چا کړی دی. په دې وطن کې جهالت څومره مودې تېرې کړې. زموږ د میاندو د حالاتو بل تصویر وګورئ چې د رڼا د جنتونو نه یې لرې ساتو، چې د ناموس د مکتبونو نه یې لرې ساتو. د خپلو خویندو د حقونو کیسه چا کړې ده، د خپلو خویندو د فکرونو کیسه چا کړې ده. د ګډوالۍ نه مخکې هم دا فکر ور سره، خو هلته داسې حالات وي چې د دې فکر اظهار دومره ګرانه خبره وه چې د زمري د بریتو نه د ویښته وباسل وي. او چې دلته راغلو د کډوالۍ ژوند شروع شو نو مونږ لکه د یو نوې دنیا سره دغه شو زم شو. هغه کې نه هلته میډیا وه او نه سوشل میډیا وه نه نور داسې رسنۍ وې چې هلته یې کار کولو. مونږ ولیدل هر څه چې را باندې تیر شول او هغه مونږ تجربه وشوه چې دا ولې او دا په څه وجه دا کیږي. بنو ته چې مونږ راغلو لکه څنګه چې عادل صاحب خبره وکړه چې هلته نه میډیا وه نه سوشل میډیا وه نه موبایل وي که نه نه انټرنیټ کار کولو. او دلته چې مونږ راغلو میډیا مې ولیده، سوشل میډیا مې ولیده او دا تعلیمي هلې ځلې مې ولیدلې که نه. او انشاءالله کول خو مو خپل په سوچ بدلون راغلی ده، لکه داسې اکثر ټولې خلک په سوچ بدلون راغلی ده. او یو انشاءالله په خلک شیونه سیاسي شعور پیدا شوی ده او انشاءالله چې کله وطن ته لوټ شي
جواد بدلون د دغه چې کوم سوچ ته هغه سوچ هلته الریډي وزیرستان ته رارسېدلی. زه خپل وزیرستان نه نن راغلی یم. په وزیرستان کې ګیس شته، بجلي شته، ډیزل شته، پکې پټرول شته پکې. اوس زه چې کم روډ باندې نن راتلم، نن ورځ هم ما لیدلي دي، په هغې باندې په تیږو لیکلي وو که نه چې خپله خاوره خپل اختیار. نو دغه دا معنا وه چې موږ په د خپلو وسایلو باندې په دې باندې خپل اختیار غواړو چې د موږ تیږې دي، د موږ پټرول دي، د موږ ډیزل دي. ترقي غواړي وزیرستان خلک، د وړ دی او که وزیر دی. تاسو له کلام اورو چې په دې کې اوس څونه ترقي راغلې ده. جنان جنان کلی تا، رومان رومان کلی تا، د کډوالی بلاړ شو کاروان کاروان کلی تا. سترګې په لاره ته چینار هم نختر دی، سترګې په لاره ته چینار هم نختر دی. سږ خو په سر لیسم جادوګر دی، سږ خو په سر لیسم جادوګر دی. او زما د کام زلمیو واورئ پیغام زلمیو، هم خوشحالي او امن زمونږ مرام زلمیو. زه د جرګې سړی نفرت مې له خنجر دی، زه د جرګې سړی نفرت مې له خنجر دی. سږ خو په سر لیسم جادوګر دی، سږ خو په سر لیسم جادوګر دی. که طوفان مو د هستیو ډیوې مړې کړې، د فکرونو چراغ خدای مکه چې ګل شي، او یو د کوري یو د روري یو د شکور وي. یو د کوري یو د روري یو د شکوري، او پښتانه دې هم واړه د یو بل شي. مینوالو دغه قبایلي پښتانه چې ډېر طوفانونه پرې راغلل، د دې کورونه ړنګ شول، د دوی نه ودانۍ پاتې شوې، د دوی نه شتمنۍ پاتې شوې، او یو کوشش وشو چې دوی پسمانده وساتل شي. په دې د علم د هنر دروازې تړل شوي دي، او نن که موږ وګورو نو په 7 قبایلي جنسو کې د پاکستان دننه یوازې یو پوهنتون وجود نه لري. ولې؟ که دغه مکتبونه نشته دی، یونیورسټۍ نشته دی، کالجونه نشته دی، خو د قبایلي زلمو سره فکرونه هم شته، سوچونه هم شته، او د سبا ورځې یو ځلنده امید هم. د یو بل پروګرام سره به درته بیا حاضرېږم، تر هغې مو په لوی الله سپارم.